تازه د افغانانو لپاره ډیر لوی او د پرمختګ زیری. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو پام وکړئ د نن ورځې تازه او د پرمختګ خبر ته. برادر، د آمو دریا د نفتو په ساحه کې د تیلو د استخراج 8 نوې څاګانې پرانیستې دي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر پرون د آمو دریا په نفتو په ساحه کې د تیلو د استخراج 8 نوې څاګانې پرانیستې. د طالبانو د حکومت د یوې ویډیو په خپرولو سره د ملا برادر په حواله ویلي چې د دې پروژې په پلي کېدو به په افغانستان کې یو لوی روغتون، یو معیاري سړک او د اوبو بند جوړ شي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تیلو د نوې څاګانو د پرانیستلو اعلان کړی چې د راپورونو له مخې د تړونونو په لاسلیک کولو کې لازم شفافیت نشته او ویل کېږي چې د افغانستان کانونه هم په غیر مسلکي ډول استخراجېږي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوې ویډیو. که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ، موږ سره په کمنټ کې ولیکئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.